په دې مخکې ورځو کې که تاسو ته یادي نو د دې 400 غالبا د ترناب د یا دغه علاقې د دې یو هلکو هغه اول په پېښور کې اوسېده په شایان نوم یې خپل او په دې میډیا باندې په برید خان باندې مشهور و. هغه په دې سوات کې چا وویشته نو هغه دلته کې زمونږ یو ملګری راغلی و هغه خبره کوله چې د دې وجه څه وه ما ته ویې چې ګوره مفتي صاحب د دې وجه څه وه او هغه چې کومه وجه بیان کړه عجیبه وجه تاسو زه په مثال باندې پوهیږم چې د هغه کومه طریقه بیان کړه وایي دا داسې کاري لکه مثال په طور باندې زیمه نو زما او دا کاری صاحب چې دی مثال په طور باندې زمونږ د دواړو په خپل منځ کې دشمنی ده یا بدی ده هر څه چې دي په خپل منځ کې زمونږ اختلافات دي د ده وی ما ته هغه مولوي صاحب خبره وکړه چې یو میاشت کې یو نیمه میاشت پس د ده واده مو هر څه تیار و سامانونه هر څه تیار شوي وي د ده داسې په دې سوشل میډیا باندې هغه زه بیا پوه کړم لکه زه شوم او دا کاری صاحب شو نو یو چې دی نو زما او د په خپل منځ کې مثال په طور دشمنی ده یا اختلافات دي هر څه دي نو یو ګروپ زما دی یو په میډیا باندې هغه به راځي وي به چې بس مفتي صاحب خدا سي دی او مفتي صاحب ښکته او مفتي صاحب بر او زما تعریفونه به کوي او زه وسله به راغشتي او چې زه د هغه سره یم د کاری صاحب والا چې کوم دي هغه هم په میډیا راځي وی به چې زه خو کاری صاحب سره یم او کاری صاحب داسې او کاری صاحب پلان کې او کاری صاحب ډینګرې د تعریفونه په میډیا باندې کوي او وی به زه کاری صاحب سره یم او وسله به په هغې کې شو کوي چې زه کاری صاحب سره یم نو زمونږ په خپل منځ کې که دونه اختلاف او دونه دشمني نه وي نو دغې خلکو د وجې نه دا دشمني ډېره شي ځکه چې هغه سره ځان له یو ګروپ جوړ شي لکه مثال په طور باندې د دې طرف دا کسان چې څومره دي دا کاری صاحب سره شو او د دې طرف دا کسان چې څومره دي دا ما سره شو نو دا زما ګروپ شو او دا د کاری صاحب ګروپ شو نو هغې وایي چې دا لکه کم کسان چې مثال په طور زه او دا کاری صاحب شو وی دا باقاعده دا خلک منع کوي دی دا خپل خلک هم منع کوي چې ګوره زمونږ په سر باندې تاسو جګړې مه کوئ او پردې جګړې په خپل سر مه اخلئ او مونږ کوشش کوو چې زمونږ دا مسله هم خپلو کې حل شي خو هغه مسله د دې خلکو د وجې نه زما د دې ګروپ او د کاری صاحب د دې ګروپ د وجې نه هغه مسله دومره روانه شي مونږ په ځای پاتې یو مونږ یو بل ته څه نه وایو هغه زمونږ هغه ګروپ والا چې هغه کسان را پاسي د دې په خپل منځ کې چرته یو ځای کې بل ځای کې ملاقات وشي یو بل خو په میډیا باندې لیدلي پیژني بس هغه ځای کې پکې وال ټکول غار سو شي هغه مسله نور هم دغه شي نو دا وي دغه شان مسله وه بس په میډیا باندې به دکه چلونه کول نو هغه دی هغه پکې چا وویشته په سوات کې او نوجوان پکې لاړو دا پته لګي نه دا پښتنو کې دا کم قسم وایرس راغلی دي کم قسمه جراثیم راغلی دي هغه دشمنۍ سوي هغه کم غلط کارونه شي نو هغه میډیا ته وباسل د دې د وجې نه خو پښتانه ټول شي هغه بدنامو چې دی باقاعده د دې دشمنۍ په دې کې د سورو دا سیستم دا ټول اوس هغه چې دی نو هغه میډیا ته وباسه مخکې به صرف په خپلو علاقو کې خلکو ته پته وه اوس ټولې دنیا ته پته ولګېده چې دا وګوره دا پښتانه داسې قوم دی نو اوس که زه نه غواړم که څوک زما زړه غواړي چې یاره زما او د دې کاري صاحب روغه مو شي نو هغه د دې خپل ګروپ د وجې نه روغه نه شي کولی ځکه چې هغه وایي چې کاري صاحب زه سپورټ کوم او کاري صاحب داسې او کاري صاحب داسې او زه که غواړم نو زه د خپل ګروپ د وجې نشم کولی به چې دی مفتي صاحب داسې او مفتي صاحب هغسې نو دا ډېر غلط کار روان دی ګورې په دې میډیا باندې ما ته ملګري خبره وکړه چې دا خو دکه سیسټم روان دی او په دې کې ډېر خلک لاړل او چا پکې وویشتل وال ټکولونه هر څه پکې وشو او ډیر زیات خاندانونو په خپل منځ کې په جنګ او په جګړو کې اخته دي نو حیران شوم چې دا څه به واورې دا کومه زمانه شو داسې خبرې به واورې چې سړی حیران شي د سړي دا ذهن کار پرېږدي زموږ دا پښتانه او دا خلک کم طرف ته روان اوس زما او د په خپل منځ کې بدي ده او جګړه ده او دا هغه پکې څه کار دی او د ده پکې څه کار دی هغه زمانه زیات ګرم دی د کاري صاحب کسان د هغه نه زیات ګرم دي هغه د کومو خلکو چې په خپل منځ کې بدي باقاعده هغې موی په میډیا باندې د خلکو ته دا درخواستونه کوي چې تاسو د خدای خاطر وکړئ زموږ په سر باندې جګړې مه کوئ او موږ په خپله ګوره د دې حل څه دی دا دومره ګروپ چې غټ جوړ شو د کاري صاحب دا بل ګروپ چې دا دومره غټ زما جوړ شو تاسو داسې کار وکړئ دواړه راپاسې په خپل منځ کې میلو شئ چې یاره د دې کاري صاحب او د دې مفتي صاحب دا روغه به څنګه وکړو د دې دا بدي چې کومه ده دا به مونږ څنګه ختمه کړو د دې لپاره سوچ وکړئ تاسو خو هغه مسله نور هم روانوئ
نو د خپل سوچ لګ بدلول غواړي کني دک شان نوجوانان او دغه شان خلک چې کم دي دا به زمونږ نزي زمونږ نوجوانان او دا ټول دا به دک ګولې به دغه په نصیب کې چرته جوړ شوي او دا ګولې به غل راځي او دا یو بل نه بډز وباسي او د چا به یو میاش پس وادي د چا به د واده یو میاش شوي د چا به واړه بچي د چا نه یو بچي پاتې د چا نه دوه بچي پاتې د چا سمره تور سره چې کوم دي دا کونډې پاتې شي د چا نه کویدن شوي پاتې شي د چا موریانې چې کوم دي غزان په جړه مړ کی او د کشان به پاتې کیږي که زمونږ د پښتنو دا کار پرې نه خو زمونږ د معاشره چې کوم ده دا به ډېر زیات بد طرف ته لاړ شي